هلک او جنۍ چې کله بلوغت ته ورسي یعنې بالغ شي نو د هغوی په وجود کې داسې کوم چینجز راشي یا د هغوی په وجود کې داسې څه څرګند شي چې هغوی ته دا معلومات بیا کېږي چې او بالکل موږ بالغ شوي یو یا پیغله شوي یم جنۍ داسې سوچ کولی شي. نو دا کوم وخت کې پیښیږي دا تفصیل به هم تاسو په همدې ویډیو کې وګورئ. درنو دوستانو په عمومي طور باندې زموږ ستاسو د سیمې او د ټولنې خلک چې د 12 نه تر 14 کالو ته هلکان او جنکۍ رسي نو هغه بالغ وي او هغه په هر څه باندې پوهیږي. په دې دوران کې هر پلار ته پکار دی چې خپلو زامنو سره داسې ملګري شي چې زامن ورته رازونه ووایي او پلار او زوی د یو ملګري په صفت د یو ملګري په حیث باندې یو بل سره وخت تیر کړي، ځکه چې په دغه دوران کې که زوی خپل پلار سره یو قسم ملګرتیا لري او پلار ته دغه هر څه وایي او پلار هغه په ښه طریقه ګایډ کړي پوه کړي نو زوی ته ډېره پیدا کېدلی شي. همدغه طریقې سره لور هم ده، هغه به خپلې مور ته خپل د زړه حال وایي او مور یې بیا ښه ګایډ کولی شي او پوهولی شي. خو په دې دوران کې د هلک او د جنۍ په جسم کې داسې هورمون پیدا کېږي چې د هغوی شوق راوچتېږي. بیا نو په دغسې کولو سره اکثره وخت بیا د رشتو خبرې مخې ته ځي. خو یو خبره په یاد وساتئ چې هیڅکله هم په ظلمي هلک یا په ظلمي جنۍ باندې داسې پړی مه ورسوستوئ چې هغه بیا د مختلف قسم مسایلو ښکار شي. هغه د مور پلار د نظر لاندې ساتل پکار دي او پکار ده چې مور پلار هغوی ته لارښوونه وکړي چې داسې غلطو کارونو ته توجه نشي او نو د غلط کارونو یا د غلطو حرکتونو تجسس وکړي او یا هغې پسې وګرځي. امید لرم تاسو به زما د ویډیو په مقصد باندې پوه شوي یئ.